الله ته د دنیا کې ټولو کې نږدې او ګران څوک و؟ نبي صلی الله علیه وسلم. او ځینې مفسران وایي چې هغوی نه وروسته د ابراهیم علیه السلام درجه ده. یعنی الله ته نبي صلی الله علیه وسلم نه وروسته ابراهیم علیه السلام ټولو کې زیات خوښ و. نو دا څه وجه وه چې ابراهیم علیه السلام الله ته دومره ګران و؟ که تاسو هغوی ژوند ته وګورئ نو هغوی یو ډېر یوازې ژوند تېر کړی و. هغوی خپلوانو هغوی له پرېښی و. هغوی پلار هغوی له پرېښی و. خپلو خلکو هغوی سره څومره نفرت کو، خو الله هغوی سره څومره مینه کوله. نو هغوی سره څه شی و؟ که نن سبا چا کس سره ګاډی وي، ښکلی کور وي، بزنس وي او پیسه وي، نو موږ څه وایو؟ چې الله دې کس سره څومره مینه کوي. کیدای شي چې الله ورسره مینه کوي، خو د پیسه او دولت کېدل د الله مینې نښه نه ده. دا ممکنه ده چې الله هغې کس باندې مهربانه وي چې چا سره هغه مینه لري، خو بیا حضرت ابراهیم ته وګورئ، هغوی خپلوانو هغوی سره څومره ظلم کړی و. خپلوان یې خلاف شوي وو او اور کې ورله غورځولی و، خو الله له ورسره څومره مینه وه، ځکه چې ابراهیم علیه السلام هر وخت الله له خوشحالولو دپاره تیار و. که الله حکم باندې پوهېدو او که نه، خو هغه کار به یې پټې سترګو باندې کو کوم به الله ورته ویل. خو نن سبا څه کېږي؟ موږ الله مینه غواړو، موږ هغې ته نږدې کېدل غواړو، خو د یو مونځ نه کوو. الله موږ ته د مونځ کې مسلو حل درکړی دی، موږ په پوهېږو خو بیا هم نه کوو. د دنیا کارونو کې زموږ ټوله ورځ تېره شي، خو مونځ لپاره لږ وخت نشو وښکلی. خو خدای قسم دی چې موږ په دې نه پوهېږو چې دا دنیا څومره لږ وخت دپاره ده. خو حقیقت کې موږ دومره بده سودا کړې ده چې خپل آخرت د دنیا دپاره قربان کړې ده. نو اختر د یو بل ته بخښلو ورځ ده. دا د مینې، رحم او زړې خبرې ریدو ورځ ده. خپله کینه، کبر او غصه پرېښودو ورځ ده او الله له خوشحالولو ورځ ده. نو دا اختر موږ ته زده کوي چې موږ الله رضا دپاره خپل زړه څنګه صفا ساتلی شو. د دې خبرې پروا مه لرئ که خلک تاسو باندې خاندي، ځکه چې تاسو هغه کار کوئ کوم الله تاسو ته ویلی دي. ځکه چې الله او جنت مخکې هغه خبرې څه معنی نه لري. او ابراهیم علیه السلام ته وګورئ، هغوی خپل خلکو هغوی له کلي نه وښکلی و او ورسره هغوی وراره او ښځه وه، پس دا 2 کسان وو. نو الله قرآن کې وایي فآمن له لوط، چې لوط ایمان راوړی و. نو لوط علیه السلام هغه ځینې کسانو نه و چا ایمان راوړی و ابراهیم علیه السلام خپل تره باندې. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته وګورئ، الله ته نږدې هغوی نه زیات نور څوک هم نشته. د مادي شیانو کې هغوی سره څه شی و؟ نو هغوی سره خو سم نه و. که الله خوښه به وه نو هغوی به د نبي صلی الله علیه وسلم له کم سره هغوی ټولو کې زیاته مینه کوله، هغوی له به دنیا کې هغه وخت بلېږو چې کله ټکنالوژي وه، چې هغوی به د جهاز کې به سفر کړی او یو ارام ژوند به و. خو دا هر څه هغوی ته الله نو درکړي، ځکه چې الله ویلي دي د دنیا شیانو زما مینې سره څه هم تعلق نشته. هغوی سره څه ټکنالوژي نه وه، هغوی سره ګاډی نه و، هغوی سره جهاز نه و، هغوی سره دا یو ښایسته غټ کور نه و، خو الله د هغه ټولو کې زیات خوښ و. او الله هغوی ته ویل چې تاسو د آدم اولاد نه ټولو کې عظیم یې او د آدم اولاد سردار یې. نو ځکه دا خبره یاد ساتئ چې د دنیا شیانو نه الله مینه او رضا نه معلومیږي. خو الله بیا موږ ته ښیلی دي چې څنګه اسماعیل علیه السلام ویل زه نه پوهېږم چې الله تاسو څه ویل غواړي، خو که هغې حکم کړی دی نو تاسو هغسې وکړئ. او بیا موږ ته وګورئ چې موږ هغې حکم له پوهېږو، خو بیا هم هغه نه کوو کوم الله ویلی دي. موږ ته دې خبرې ډېر فکر وي چې آفس کې د کار وخت کې راته څوک مونځ کې وګوري نو څه به وایي. او خلک بیا راشي راته پوښتنه کوي چې آفس کې راته د مونځ لپاره وخت وښکل ډېر ګران وي، نو زه دا ټول مونځونه په یو ځای کې کولی شم؟ نو تاسو داسې نشئ کولی. د هر مونځ خپل وخت وي، خو بدبختیانه موږ داسې نه کوو. نو ابراهیم علیه السلام ته وګورئ چې هغوی خو د دنیا دولت لپاره کله هم کوشش نه کړی. نو دا 2 کسان کوم الله ته ډېر نږدې وو او الله له ډېر خوښ وو، دوی 2 سره د مادي شیانو کې څه شی و؟ نو دوی سره خو سم نه و. خو هغوی خوشحاله یو ځکه چې هغوی الله ته ټولو کې نږدې وو. او ابراهیم علیه السلام بیا دا درجه وه چې هغوی الله نه څه هم غوښتنه به کوله، څه هم دعا به کوله، نو الله به هغه قبوله کړه. او هغوی الله ته دعا کړې وه چې الله مکې له هغه ځای جوړ کړي
کم ځای ته د خلک راتلو خواهش لري. نو وګورئ چې د دنیا ټول مسلمانان هلته تلو څومره خواهش کوي. او دا وه د ابراهیم دعا، ځکه چې هغوی الله سره یو تعلق جوړ کړی و. او هغوی الله ته بیا دا هم دعا کړې وه چې راتلونکو وخت کې څومره پیغمبران به وي، هغه د زما نسل نه وي. نو هغوی نه وروستو هر پیغمبر د هغوی نسل نه و. نو هغه ټول د ابراهیم اولاد نه و. ولې؟ ځکه چې الله هغوی سره ډېره مینه کوله. ځکه چې هغوی الله اطاعت کړی و. الله هغوی ته د ټکنالوژي یو ښکلي کورونه او دولت نه درکړی. نو دا هر څه خو نن سبا موږ سره دي، او دې هر څه له موږ له د الله ته نږدې کېدلو ذریعه جوړول پکار وو. موږ سره ګاډي دي خو موږ جومات ته نه ځو. موږ سره انټرنیټ دی خو موږ هغې باندې قرآن نه زده کوو. نو موږ د الله راکړې دې نعمتونو سره څه کوو؟ ځینې ورباندې ویډیو گیمز کوي او نور ورباندې غلط کارونه کوي. نو که نن تاسو خپل دا فون پرېږدئ، نو کیدای شي چې ستاسو الله سره زیات ښه تعلق جوړ شي.